نو څنګه یې د مارونو خویندو؟ تاسو د خپل ټیک ټاک لایک او فالوور سیوا کول غواړئ او یا که ستاسو فیسبوک پیج وي او د هغې لایک او فالوور سیوا کول غواړئ او که یا ستاسو د یوټیوب چینل وي او د هغې سبسکرایبر سیوا کول غواړئ دا ویډیو تر اخره پورې لازمي وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه ښیم د کمې په ذریعه چې به تاسو خپل لایک فالوور او سبسکرایبر په اسانه باندې سیوا کولی شي. د دې لپاره به تاسو یو ویب سایټ اوپن کوئ د کمې لینک چې به زه ښکته په ډسکرپشن کې درکړم. نو دا موږ د موبایل سکرین ته رالو او دا هغه لینک دی تاسو چې ما کمنټ کې درکړی په دې به سمپلی کلیک کې نو تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. نو دې باندې به تاسو پهله اکاونټ جوړوئ نو تاسو دا رجسټر به ووهئ. د رجسټر چې ووهئ نو تاسو سره به دلته کې دا راشي. دلته کې به سمپلی خپل یوزر نیم ورکئ چې کوم تاسو نوم استعمالوئ هغه به ورکئ. بیا به دلته کې پاسورډ ورکئ چې کوم تاسو د خوښې پاسورډ وي هغه به ورکئ. او بیا چې کوم دی دلته کې به ایمیل ورکئ چې کوم ستاسو خپل ایمیل وي هغه ایمیل به ورکئ. او بیا به دلته کې ایمیل دوباره دلته کې ولیکئ او آی اګری دا به ووهئ او بیا به آی ایم نوټ روبوټ دا به کلیک کړئ او بس سبمیټ به یې کړئ دلته نه. بیا به چې کوم دی دا تاسو سره لږ ټیم والي نو دا تاسو کتی شئ ایمیل ویریفیکیشن. نو دلته کې تاسو چې کوم ایمیل ورکړی دی هغې ته به کوډ لاړ شي. نو کوډ چې کوم دی به تاسو خپل ایمیل کې وګورئ. دا تاسو کتی شئ ما ته کوډ راغلی دی دا ایمیل راغلی دی دا ګوګل له طرفه. نو دې کې چې کوم دا پاسورډ لیکلی دا پاسورډ به تاسو سمپلی دلته نه د ویریفیکیشن کوډ کې به دا ولیکئ 299492 دا به تاسو آی ایم نوټ اے روبوټ دا به ووهئ او بیا به یې دې نه پس سبمیټ کړئ. نو تاسو کتی شئ چې سکسسفل ویریفیکیشن. نو ستاسو اکاونټ جوړ شو دلته کې. نو اوس به چې کوم دی مونږ د دې باندې لایکونه سیوا کوو. نو دې لپاره به دا تاسو دا ایډ نیو تاسو ته ښکاري په دې به تاسو سمپلی کلیک کړئ. نو دا تاسو کتی شئ دا سلیکټ پیچر دا دلته کې رالو دا به ووهئ او دلته کې چې تاسو څه سیوا کوئ فیسبوک لایک سیوا کوئ دا یوټیوب سبسکرایبر سیوا کوئ د ټیک ټاک فالوور سیوا کوئ چې ستاسو دا سوشل میډیا کم اکاونټ هم وي د هغې فالوور لایکونه تاسو سیوا کولی شئ. دلته موږ د ټیک ټاک فالوور سیوا کوو نو دا به ووهئ او را به شئ دلته دا ټیک ټاک چې کوم تاسو سره یو آر ایل دی هغه به تاسو د ټیک ټاک ته کاپي کړئ. څنګه به کاپي کوئ لاړ به شئ ټیک ټاک ته او ټیک ټاک کې به خپل آی ډي ته راشئ او دلته کې دا 3 ډاټ به ووهئ او دلته کې دا شیر پروفایل دا به ووهئ. دلته کې کاپي لینک شو نو هغه لینک به تاسو دلته کاپي کړئ او دلته کې به تاسو چې څه سیوا کوئ اوس لکه فالو اینډ لایک دلته سیوا کوم نو دا به ووهئ او دلته کې به راشئ دا 3 دی دا به 2 کې نو دا به سبمیټ کې. نو دې سره به ستاسو په ټیک ټاک باندې لایک او فالوورز رو سیوا کېدل سټارټ شي. او که تاسو غواړئ چې एकदम دې ستاسو لایکونه او فالوور 10,000 20,000 سیوا شي نو د هغې لپاره به تاسو دا پری کریډټس دا واخلئ. نو د دې مطلب دا دی چې تاسو ته به د یو ټاسک درکوي. دا ټاسک مطلب به دی چې تاسو به یو دی به تاسو له آی ډي درکړي چې لاړ شئ په دې آی ډي باندې کمنټ وکړه او یا لایک ورکړه. نو چې تا هغه شانته کې نو دی به تاله په هغې بدله کې لایکونه او فالوور درکوي. نو چې څومره ستاسو کریډټس ډیر وي مطلب تاسو د دې ټاسکونه ډیر پوره کړي وي نو هغه شانته به ستاسو لایکونه او فالوورز هم ډیر راځي. یا تاسو کته چې مال ته کې لایک ورکو نو د ما کریډټ چې کوم دی +4 شو نو د 30 نه چې کوم دی دا 34 شو. نو په دې ذریعہ تاسو خپل لایکونه او فالوورز خو په اسانه باندې سیوا کولی شئ.